نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث طیبه کې د قضاء حاجت د امتیاز او د بولو د حاجت طریقه آداب بیانې وزستاس لپاره د سیم لکه سړی لپاره چې خپل پلاری چې هغه څنګه ورته ادب خې په معاشره کې د اوسېدو د ناستې د ولاړې د خوراک د اسکاک تربیت ولکې د شاند زستاس تربیت کو کله چې تاسو کې یو تن امتیاز وتا او حاجت ترازی ناغله پکاره ده چې قبله ته مخ او شانه دا د قبله به حرمتي ده په زمانه کې د باتروم سیستم دومره نه خلق با سارا قتل وس ک باتروم څوک جوړای نو هم پکاره ده چې هغه د سي جوړای چې مخ او شا قبله ته نه راځي او که یو سړی بهر دی په ډډی کې دی او الته ولا حاجت راغی نری بول ولا رااله دې کوي نو دله پکاره ده چې قبله ته مخ او شا نه اولنې کار دا به کوي چې قبله ته مخ او شا بناړي او دویمه خبره هغه ده چې دعا به وي اعوذ بالله من الخبث والخبائث یا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودلی دا او دا دعاګانې پاک حبیب صلی الله علیه وسلم چې خودلی دی په دې کې ډېر لوی حصار ډېر لوی چې د حفاظت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله بنی آدم د قضاء حاجت تکینی امتیاز تکینی بولو تکینی نو کم چې غیر مرئی مخلوق دی لکه شیطان دی پیریان دی مونږ ته په نظر ناراضی نور ډیر شی مخلوق نو شیطان او داغه شیطانی ملګری چې بنی آدم ته په نظر ناراضی هغه راضی او د امتیاز او زینو سره لوبي کوي او بد منتری ویو زکه زمام کدی دعاګانو اهتمام مونږ کو نو ډېر قسمه مسائل به زمونږ حل شي مونږ نه به ډېر پریشانیاں لري شي پیغمبر علی السلام فرمایي دا سيزونه راځي او دا کاروي کوي د شرمګا سره لبي کوي او چې دنو ته نقصان رسولو په غرض کې کله چې دا بنی آدم دا دعا وای نو الله د او دغه سيزونو په مس کې الله جل جلاله پرده راولي نو بیا غوي ته دې ناف مشهور صحابي سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه واقعا ده اغا خپل د قبيله سردار او ډیر لوی صحابي نری بولو ته په ډډی کې کیناستو دعا تیرا شو پیریانو په غشو باندې وښتو شهید بیا یو دهار وړو وخت وچه د خزرج قبیله سردار سعد بن عباده رضی الله عنه مون په غشو باندې وښته خاص داغه زړه مون په نشانه کړو او نشانه زمون خطا نه ده ای روړي نه پس خلکو قتل نه هغه شهید کړ نو کله چې مسلمان هغه د دعاګانو پابندي کوي نو بیا دا قسمه مخلوق دته zarar نشي رسول یو سړی د دعاګانو پابندي کوي سحر دعاګانی وای د ماخام دعاګانی وای د روټي مخکې رسو دعاګانی وای باتروم ته ننوتو او دراوتو دعاګانی وای دغه شانته د غسل نمخ کې چې کومه دعا ده هغه دعا وای د صلیح دعاګانې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناستي ولاړې د خوراک د اسکاک د ود کېدو د پاسېدو دا خودل دي د دوی اهتمام کوي نو د دې قسمه شری مخلوق د شر نه الله جل جلاله د محفوظ ساتي او د زناورو د شر نه د محفوظ
وی ماستان چې تا خپل کټ ته راځي خپل بستر ټکوا دعا وای او د شنو شپې بتا ته مار او بل څه شی او بل څه شی او بل څه شی دا نقصانی مخلوق به نقصان نشي رسوي دا الله په حکم با دوی تا ته نږدې نشي راتلی او چې څوک دا دعاګانې اونوي نو بیا د دې مخلوق لارې کولوي دوی ورته ضرر رسوي نو رسولی شي کله چې د کم موقع دعاګانې بني آدم وای نو الله جل جلاله د منځ کې او د دې مخلوقاتو په منځ کې پرده راوړي نو بیا دوی ته دی نه نو اولنې کار بدا کوي چې قبله ته به مخ نه اړي نه بشاړي او دویمه خبره ده چې دعا به وي دعا پابندي وکړي که باتروم ته سي کور دې حجره کې دې نو د باتروم ته ننوتو نه مخ کې بدا دعا وي او که بوډړي په سارا دې نو خپل د پرتوغاخ پرانستو نه مخ کې بدا دعا وي بیا چې د باتروم نه راوځي نو بیا به دراوتو دعا وي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او کپو ډډی کې ده نو چې د حاجت نه فارغ شو او را پاسې دو پر دعا خپل تړو نو بیا بدا دعا دې دعاګانو اهتمام وکړي نو الله جل جلاله د دې ضرري مخلوق نه بدد حفاظت په سارا باندې نو د سيزي کې بکینی چې سوکوي نه دینا لارو کې قبرستان کې او هغه زيونه چې د خلکو د مزي خلک پکې دمي کوي یا هغه زيونه چې هغه کې خلک راضي او کینی او خبري کوي یا لوبي کوي پکې خلک یا چې د نور څه خبرې لپاره پکې خلک جمع کیږي دې زيونو کې قضاء حاجت تا امتیازو تکې ناستل دا شرعاً نه ابو خوا کې چینه خوا کې ولی خوا کې یا ابوتا امتیازو تکې ناستل دا شرعاً نه دي خبرو نزان لري ساتل پکار د دې آداب او خیال ساتل پکار دي خبرو نزان لري ساتل پکار دي د سيزي ته هم نه دي کې ناستل پکار چې د امتیازي کوي او هغه په واپس را ډیره په خوانه قصه دا خو یو علاقه دلته یو سړی تلو سار جمع موسم تکشین اسمان دې بهر راووت واپس لاړو لون د خلکو ته بهر د باران شي بي او ته خوان مشي بهر خوشین اسمان د باران کم زین نو یو بابا راو پاسې دوی خوان مشي چرته ځان دې متیازو باندې لون کړ دې نو چوي کته هغه ځان ټول خراب کړ نو د زید وکینی چې واپس ورپسې نه راځي او ساس کې نه لګي ساس کو نه بزان ساتي چې جامې نه ناولې کیږي خپې نه ناولې کیږي چې سمدد نه ناولې کیږي دینه بزان لري ساتي او وچ غوشان پچی اډو کې دغه سيزونو باندې باودس نه وځي ګټي لوټا پیپر دا قسمه سيزونه به استعمالي او بیا دا هغه نرستو مطلب دا دی چې ځان به پاکي او بیا برا پاس خدا کم سيزونو نمونه چې ما واغس اډو کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطه د پیریانو یو جماعت راغی او چې تا خپل امتیانو ته وایا چې په اډو کو باندې ځان نه پاکي او داس نه وچه او په وچ غوشانو باندې ځان نه پاکي او داس نه وچه نو غوشانو باندې سړی نه ولکیږي ودا سيزونه چې دې په دې کې زمون خوراک دي بني آدم چې دغه غوخه وخوري اډو کې وګورځي نو په دې باندې الله زمون خوراک پیدا کړي دا زمون د خوراک سيزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سيزونو باندې ځان پاکولو نه ځان چولو نه منع کړي نو موږ له پکاره ده چې موږ د دې سيزونو نه ځان ساتو باتروم کې ده اکثر وب موجودي کناینو مطلب دا ده چې پیپر د استعمال
بهر دے ډډو کې دے ګټا لوټا داشه پیپری هغه استعمال رستو دی بیا په اوبو استنجا استنجا ځان پاکول اصل غرض چې دی هغه د خپل ځان پاکول دی هغه ځای پاکول دی وس کا خپل د مخرج نه غزای نه ګندګي نجاست دی خو خورشه نه د په ګټي باندې کاغذ باندې سشي باندې ځان پاک کړ دې استنجا د دوشو خو کا خورشه دی او نن سبا د مثالو زمانہ د خامخه خوريږي نو بیا په دې سيزونو باندې خود ځان پاک کړ دې خو بیا د پاره د مانزه پټیم داودس کې پکار ده چې د اوبو باندې استنجا یا د اوبو استنجا د لپاره ضروری ده خامخه پکار باقي پاکواله چې د ټول سيزونو سره راشي اوبو سره هم راځي ګټه سره هم راځي لوټه سره هم راځي بل څه شه ده هغه سره هم راځي نو اوس استنجا چې دا کله ضروری په اوبو باندې لکه ما وې چې نن سبا د مثالو زمانه او شریعت دا ویل چې خپل د مخرج نه د قضای حاجت د زینا دی خو خورشینو بیا اوبو استنجا پکار دې دا ضروري په دې دور کې پکار خو یو خبره خیال ساتل پکار چې کم ځای کې او داس کې شال ته د استنجا زی دا څنګه چې خلکو مخ کې یو سړی ولې نو یو مولوی صاحب زمونږ یو ملګری دی هغه ځان یې ته بربند کړ دې استنجا کې ول کس چل کې ودا زمون شریک کار دی غرق شي دا د کومه غاړي شریک را ځان د خلکو ته بربند کړ دې او ته وای چې دا زمون شریک کار زئی به ګوري چې د استنجا زئی جمعتونو سره زئی جوړ خوش پدا سي کې چال ته استنجا زئی نشته بیا وزن نه چاره دامو کې خلکو ته وزن نه بربند هغه چې غټه دی هغه ستې ځان دی پاک کړ دی یا په کاغذ یا په بل څه هغه د پوره دی زکه چې ستر پټول چې دینو دا فرض ستر پټول دا فرض دی د زنګون نه لاندې نه واخله نامه پوری دا د سړی ستر دی خلق بلاری رواني جو بیا په پیسه کې چکینی جو پنسه به برا کې جو د زنګون نوم براوخي او دا ناروا دي د زنګون لاندې نه واخله نامه پوری دا ایریا خپل د جسم دا چاته خودل نه پکاره په خپل بوم بغیر د ضرورت نه ورته نسیم مطلب دا دی چې ستر بوم خیال سات اوس ټیک د استنجا عمل د سنت طریقه ده چې کله ګټه لوټه داسې سنت استعمال کړ دی او ځان پاک کړ دی داغه نورستو بیا دا عمل خده سنت طریقه ده غره عمل له قبا والا دا غوي تعریف کلام مجید کې رب العالمین کړ دی فيه رجال يحبون ان يتطهروا اغوی با ګټه لوټه دا شی بچ استعمال کو دین رسو وبو باندې استنجا کول نو دا عمل دی خو که زیداسي چلته د ستر اهتمام نه نو بیا بدا عمل کوي نو ضروری دا چې ځان پاک او هغه پاکواله په ګټي باندې وکړو کپو لوټي باندې وکړو کپو بو باندې وکړو خو ما دا وای چې د دې خبرې موږ له خیال وکولي چې خپل د زین نجاست دی خو خور شوی نو بیا کپو بل څه شي د ځان پاک کړ دی خو په وخت دا او داس بیا د استنجا لازمی ده خو چې د ستر اهتمام نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آداب بیان کړي چې دعا خیال وکړي قبله ته مخ نه اړي شاب نه اړي دعا به مخ کې رستوي لارو کې ونه کینی اې دغه شانت قبرستان کې ونه کینی هغه زيونه چې هغه د خلکو د دمي دي یا د خلکو د مجلس لګولو دي
یا چې دنو باری ونه دا د دې سيزونو په خوا او شوا کې بنکه دا صحیح نه دي د اوبو په خوا کې یا اوبو ته چینه خوا کې ولی خوا کې ولی ته متیازو ته کې نسل دا شران چې دنو منل دې نزان لري ساتل پکار کله چې د دې آداب او خیال مونږه ساتو نو هغه مرزونه هغه تکلیفونه چې په دغه موقع باندې پیش راځي دا غینه به الله جل جلاله چې دنو هغه زمونږه حفاظت کوي نو الله رب کریم نو دعا کوي چې الله دې مونږ ته صحیح معنی کې دین زده کول او په دې عمل کولو توفیق